د شکرې د ناروغۍ علاج. یو ورور چې د عبدالرحمن اللاحم په نامه سره یادیږي وایي زما د شکرې ناروغي 500 درجو ته رسېدل او خلقو د خپلو تجربو سره برابر ډول ډول خاص علاجونه راښول او مشورې یې راکولې او ما هم ډېر قسمونه یا ډېر ډولونه یوناني علاجونه استعمالول خو هغو علاجونو کومه خاصه ګټه نه را رسول. نو مې د ځان سره دا فیصله وکړه چې دغه د شکرې د علاج دپاره به له دغو درو طریقو څخه هره طریقه جلا جلا د یوې هفتې دپاره په دې مقصد استعمالوم چې کومه طریقه ډېره ګټه را رسوي. لومړۍ طریقه په خوړلو کې پرهیز او بدني ورزش. دوهمه طریقه د زیتونو په غوړو سره علاج. درېیمه طریقه په ډاکټري کیمیایي دواو سره علاج. نو په لومړۍ هفته مې یوازې ډېر ټینګ پرهیز او بدني ورزش شروع کړی. خو دا هفته بې له کومې خاصې ګټې تېره سوه. په شکره کې مې بې له دونه لږ فرقه چې د یادولو وړ نه دی نور فرق را نغلی. په دوهمه هفته کې مې یوازې د زیتون په غوړو سره علاج شروع کړی. خو د 3 ورځو په تېرېدلو سره ناڅاپه د یوه عجبه حالت سره مخامخ شوم. هغه دا کله چې مې په ډک یا ماړه نس شکره وکتل 180 درجې وه، یعنې تر پخواني عادت 100 درجې راکښته سوې وه. پس له نورو 3 ورځو چې مې خپله شکره وکتل په ډک یا ماړه نس 93 درجې وه، یعنې دغه د زیتونو په غوړو سره علاج ډېر زیات تاثیر کړی و. اوس پوښتنه دا ده چې دغه د زیتون غوړي یو موقت علاج دی، یعنې د څه مودې دپاره استعمالیږي او بیا پرېښول کیږي که به د تل دپاره خوړل کیږي؟ جواب: ښایي داسې وي چې دغه علاج د څه مودې دپاره استعمالیږي او بیا څه موده پرېښول کیږي او بیا بیرته استعمالیږي، یعنې څه موده ترمنځ یې بیا استعمال شروع کیږي. خو هر انسان په خپله ناروغي او خپل ځان ښه پوهیږي، نو ناروغه په خپله د استعمالولو موده ورته ټاکلی سي. بله پوښتنه دا ده چې آیا دغه د زیتون غوړي بنکریاس پر حرکت راولي چې صحیح کار وکړي او که له وینې څخه هغه زیاته بوره زبېښي، او که دغه غوړي د انسولین سره مرسته کوي چې خلیو یا حجراتو ته یې ورننه باسي. ښایي چې د دغو ټولو پوښتنو دپاره مهم جواب دا وي چې د زیتون غوړي په وینه کې بوره لږوي او د بورې د ناروغۍ اعراض له منځه وړي. عبدالرحمن نور هم زیاتوي او وایي دغه د زیتون د غوړو د استعمالولو کومه طریقه او اندازه چې ما استعمالول په لاندې ډول سره وه: 2 د خوړلو کاچوغې یا تر هغه هم څه زیات تر بېدېدلو د مخ، او دغه اندازه هم سهار په نهاره. خو هغه د خوړلو مهم وخت یې دغه سهار په نهاره یا خالي نس سره دی. دغه د شپې تر بېدېدلو د مخه چې خوړل کېدل دا مې یوازې د 1 هفتې دپاره استعمال کړه، او هغه نور چې سهار په نهاره خوړل کېدل هغه ته مې دوام ورکړی. عبدالرحمن وایي یوه بله پوښتنه لا دا هم ده چې آیا دغه د شکرې د کښتوالي سبب
دغه د زیتون د خوړو خوړل و که بل څه؟ د دغې پوښتنې په جواب کې په خپل عبدالرحمن وایي په شروع کې ما ته دغسې معلومه سوه چې دغه ګټه د زیتون د خوړلو ده، خو کله چې مې بیا دغه طریقه نورو خلقو ته ور وښول او له هغوی څخه یې ډیرو کسانو ته هم ګټه ورسول، هلته مې نو دا یقین سو چې دغه ګټه او صحت د زیتون د غوړو د خوړلو په سبب سره دي. او دغه د زیتون د غوړو د خوړلو په موده کې چې یو بل شی ماته معلوم سو، هغه دا دی هر څونه چې دغه د زیتون د غوړو د خوړلو او د سهار د ناشتې ترمنځ فاصله زیاته یا ډیره وي، په هغه اندازه د ناروغ دپاره یعنی دغه فاصله باید تر 1 ساعت لږ یا کمه نه وي. نور هم عبدالرحمن پسې زیاتوي او وایي دغه رساله ما وروسته تر هغه ولیکل چې پر دغه تجربه مې 2 میاشتې تېرې سوې او الحمدلله تر اوسه مې شکره طبیعي ده. عبدالرحمن وایي اوس به د ځینو هغو خلکو چې زما په مشوره یې دغه د زیتون غوړي استعمال کړي دي د ناروغیو هغه نتیجې درته ولیکم چې دوی ماته لیکلي دي. لومړی خو د هر چا جسم او بدن د دغه علاج په قبلولو کې یو د بل سره فرق او توپیر لري، نو ځکه ځینې کسان وایي د لومړۍ ورځې څخه مو شکره 100 درجې راکښته سوه او ځینې بیا وایي چې موږ ته یې 3 ورځې وروسته نتیجه را معلومه سوه.